سږ کال له کندهار څخه تر 3000 کسان سعودي عربستان ته د حج فریضه ادا کولو لپاره استول کیږي. یادې څرګندونې د کندهار ارشاد حج اوقاف ریاست مسؤلینو د سږ کال تازه نوملړ اعلان کولو یا قرعه‌کشي پر مهال وکړې چې په تازه قرعه‌کشي کې 820 تنه غوره سوي او پاته یې د تیرو وختونو نوملړ دی. د کندهار حج اوقاف ریاست له لوري سعودي عربستان ته د 1445 هجري قمري کال لپاره د نوو تلونکو حاجیانو نوملړ د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان سو چې پر مهال یې د کندهار والی محترم حاجی مولا صاحب، د کندهار ولایت ښاروال حاجی محمد رفیق حکمت الله، د حج اوقاف رئیس شیخ مولوي عبدالبصیر فایز، د عدلیې رئیس شیخ مولوي فضل الحق شاکر، د علماو شورا مرستیال مولوي اختر محمد زعفرانی، د 215 البدر قلی اردو قمندان مولوي محمد خان دعوت، د کرهڼې اوبو لګولو او مالداري رئیس مولوي فضل باری فضلی، د استخباراتو رئیس مولوي شیر علي تواب، مستوفیت نماینده مولوي محمد یعقوب او د ګڼ شمیر ادارو مسؤلینو، عام ولس او مجاهدینو ګډون درلود. د کندهار ارشاد حج اوقاف رئیس شیخ مولوي عبدالبصیر فایز وای سږ کال د فرضي حج د ادا کولو لپاره 2512 تنو نوم لیکنه کړې وه چې له جملې څخه یې 1081 تنه عام ولس او 3411 تنه مجاهدین وه. نوموړی ټولو ته ډاډ ورکوي چې په یاد قرعه‌کشي کې هیڅ ډول درغلي نه ده سوې، بلکې په پوره شفافیت او د شریعت په رڼا کې دغه پروسه ترسره سوې ده. دا اوسنۍ په دې 14 ورځې کې چې کوم ثبت نام وسو د مجاهدینو نمونه 3411 نمه ثبت سو. د مجاهدینو سهم چې دوی به پکې ونډه وړي د دوی نمونه به پکې راوځي 1525. د عام ولس چې موږ ثبت نام وکړي 11080 عام ولس ثبت سو 11080 کسان 3411 دا چې مجموع کې نو مجموع ثبت نام 10512 وسو. په ورته وخت کې بیا په قرعه‌کشي کې بریالي کسان د یادې پروسې څخه خوښ دي او زیاتوي چې دغه پروسه د تیر په پرتله ډیره شفافه سوې ده. چې حاجي والي صاحب ټول انسانان د هلته ناست وو، د هر سړي نوم راختی، د هرې ولسوالۍ ده. موږ ډېر خوشحاله یو په دې کې زموږ چې که خدای پاک زموږ نصیب کړی و موږ به ټول هلته وغواړي د هر سړي نوم به راپورته شي. دا نه د وایستې کار دی. موږ په تشویش کې وو چې څنګه به سي و څنګه به نه سي و، د هر یو به خپل نفر ځي یا به نه ځي، خو دا تشویش خبره نه وه. خپله موږ خپلو جدا سترګو باندې ولیدله چې صندوقخان کول په نومان یې راکښله، هر یو نوم خپل هغه کوم فامیل چې ورسره و هغه نومان یې باندې ویل. ډېر خوشحاله یم دغه شفافه پروسه باندې. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره سعودي عربستان ته د تازه تلونکو حاجیانو لپاره تر بل هر وخت اسانتیاوې برابرې سوي چې سږ کال به د فرضي حج ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته له کندهار څخه تر 3000 تن حاجیان ولاړ سي.